هیلو گایز، نن به موږ ډسکس کوو په 2016 کې راغلی فلم د ګریټ وال په باره کې. گایز دا فلم ډېر زیات ښایسته دی او دې مووي کنسپټ ډېر زیات زبردست دی. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. دا ویډیو ډېره ښایسته کېدو واله ده. نو د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یورپین بیفاریان وښایي چې دا اصل کې غله وو او سپایان دې پسې ورپسې شوي چې دې ګیر کې خو دې هغې لس طریقې سره دوکه ورکړي او لاړ شي او په یو غار کې پټ شي. د دې ګروپ دوه مین لیډران وو چې د یو کس نوم ویلیم او د هغه دویم ملګري نوم پیرو. دې اصل کې دلته د بلیک پاوډر په تلاش کې راغلي وو چې کومه په اسلحه کې استعمالېدل او دا پاوډر صرف په چاینا کې میلاوېدل او دې د لاسه به ډېر غټ بلاست کېدو. دلته کې ناست دي او خبرې کوي چې اچانک څه شیز راشي او دې په ملګري باندې حمله وکړي او هغه ملګری ترې ځان سره یوسي. ویلیم په هغه شیز حمله وکړي او د هغه نه لاس پرې کړي او هغه شیز لاړ شي لاندې او غټې کندې ته ورپرېوځي. ویلیم ځان سره دا لاس راولي چې معلومات وکړي چې دې اصل کې مړه کړي څه شی دي. سبا شي نو دې د هغه ځای نه روان شي خو په لاره کې سولجرز هغې ګیر کړي او ځان سره یې قیدیان کړي. دې سولجرز به اصل کې د ګریټ وار حفاظت کوو. یا د هغه سپایانو مشر ته د دې د بیګ نه د هغه کریچر هغه لاس میلاو شي چې د هغې په لیدو سره هغې ډېر زیات حیران شي. په تګ دوران دغه ته یو لی نامې جنۍ راشي چې هغه یو کمانډره وه خو هغې دې نه پوښتنه شروع کړي او دې انټاروګیټ کول شروع کړي خو دغه دوران یو کس په منډه باندې راشي او دې های الرټ کړي. د هغې نه بعد کمانډر خپل ټول جرنیلان دې دیوال ته راوغواړي. ګایز دلته د حیرانتیا خبره دا وه چې دا کسان د تیر شوي د 1000 سالو نه د خپل دشمنانو مقابله به کوله او دې دغلته ویلیم او پیرو هم د دیوال ته راولي. بیا ټول سولجر خپل پوزیشن والي او خپلو پوزیشنونو ته ورسي. دلته ویلیم او پیرو حیران وو چې دونه مضبوط دیوال او دونه سیکورټي باوجود دې ولې دونه یریږي. ګایز دې ولې دونه یریږي د دې پته خو به تاسو ته لږ ساعت بعد ولګي. دغه دوران په دې باندې حمله شروع شي. ګایز دا څه انسانان نه بلکې دا څه کریچري چې دې ته تاوتې وایي. دا تاوتې به په کال کې یو پېره خامخا راتلل او پر انسانانو به حمله کوله. د دې تاوتې 3 قسمونه چې مشره د دې لیډر وه چې هغه په غټ ګارډزو په منځ کې اوسېدله. ګارډزو به دا د هر سایډ نه پروټیکټ کوله. او درېیم د دې سولجرز وو چې هغه په انسانانو باندې حمله کوله. ګایز دا کریچر د انسانانو نه ډېر زیات ایډوانس وو. دې کوین به هر وخت خپل سولجر سره کنیکټ وه او هغې به خپل سولجر له میسج ورکو چې کوم ځای کمزوری دی او په کوم ځای تاسو له حمله کول پکار دي. نو ګایز تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې دا کریچر راغلی د کوم ځای نه دی. نو دا اصل کې د اسمان نه یو سیاره په یو غر باندې راپرېوته وه چې د هغې نه بعد دا کریچر د دې سیارې نه بهر راووتل او دې په انسانانو باندې حملې کول شروع کړل. دا چې کوم ځای کې سیاره راپرېوتې وه نو دا ټول کریچر به هغه ځای کې اوسېدل او په کال کې یو پېره به راووتل او په انسانانو باندې به حملې کولې او دغه دیوال به کراس کولو کوشش کوو چې د هغې د وجرولو دپاره چاینا خپله مضبوطه آرمي جوړه کړې وه چې دوی به په هر حال سره ودرول. دا لړایي شروع وي او دغه دوران دا کریچر بره د دیوال ته راوخیږي او په دې سولجرز باندې حملې کول شروع کړي. دغه دوران بیلین نامې کس راشي او هغې د پیرو او د ویلیم د لاس راکولاو کړي چې هغې په منډه باندې راپاڅېږي او په دې کریچر باندې حمله کول شروع کړي. دواړو سره چونکې په جنګ کې ډېر زیات مهارت و نو دوی یو کریچر وړي او مړی کړي چې د هغې مرګ سره یې یکدم راني ته پته ولګي او دا د ټول کریچر خپل سیټر وغواړي چې کله هغې ځي نو هغې چې کوم ملګري مړه شوي وو هغه هم ځان سره والي او هغه ځان سره ویسي. دا د دې لپاره چې انسانانو ته څه بوډي پاتې نه شي او هغې په دې باندې څه ریسرچ ونه کړي. ویلیم او پیرو چونکې په دې جنګ کې ډېره غټه کارګردګي ښکاره کړې وه نو کمانډر دې آزاد کړي او دې له مبارکباد ورکړي. د شپې بیلین دې ته ووایي چې زه 25 ثانیې دلته کېږم او دې ته انګلیش ژبه ښیم. زم اصل کې دلته د بلیک پاوډر په تلاش کې راغلی وم چې زه بیا دې قید کړم ځان سره. ویلیم ته چې کله پته ولګي چې زموږ دواړو اراده یو ده نو دې دا پلان جوړ کړي چې سبا کله دا سولجر تاو تای سره په مقابله کې وي نو موږ به ځان سره بلیک پاوډر والو او د دې ځای نه به وتښتو. د جرنیل ته پته ولګي چې په دیوال باندې یو کریچر مړ پروت دی. مګر دا ډېره عجیبه خبره وه چونکې په 1000 سال کې یو پیره هم چېرته تاو تای خپل د ملګري وجود داسې د دشمن په ځای کې نه دی پرېښی. ټول دغه کریچر خواله ورځي چې اچانک هغه کریچر راپاڅېږي او د شاته نه د هغې د هیل د کولو لپاره یو بل کریچر راشي او هغه په دې باندې حمله کول شروع کړي چې جرنیل هغه جینۍ بچ کولو دوران کې هغه پخپله زخمي شي. پایان د پول ته بره راشي چې د هغې د وجې دا کریچر ویریږي او د هغه ځای نه وتښتي. دا جرنیل چې کله مړ کېږي نو دا د خپله عهده دې جینۍ ته حواله کړي.
جرنیل د مرګ پته په چاینا کې باچا ته ولګي نو هغه دې لپاره یو راپورټ راولګي چې پای کې د دې تاو تای ټولې خوبۍ او حامۍ لیکلې شوې وي. پای کې لیکلي وو که چېرې تاسو په کریچر باندې یو میګنیټ ولګوئ نو هغې بیا څه حرکت نشي کولی. هغې د وجې د ویلیم ذهن ته یو آیډیا راشي او هغه دې ته ووایي چې موږ د یو کریچر نیول پکار دی چې موږ دا ټیسټ کړو چې واقعي دا میګنیټ کار کوي او که نه. په دې باندې د ویلیم د ملګري له غوسه ورشي او هغې ته ووایي چې ته ولې زموږ پلان خرابوې، موږ خو به سبا شپې له دې ځایه تښتېدو واله یو. سبا شي نو دې دیوال ته راوخیږي او خپل تیاری شروع کړي، خو مسله دا وي چې دلته نن ډېرې زیاتې لوړې وې چې د هغې د وجې سولجر ته هېڅ څه هم نه ښکارې کېدل. هغه دوران دا ټول کریچر د دیوال خواته را رسېدلي وي او دې به راوخیږي او پر سولجرز باندې حمله شروع کړي. دا سولجرز هم په دې باندې د یو غټ ختیار په ذریعه باندې حمله شروع کړي چې په کومې باندې دوی د نشې دوایي اچولې وه، خو چونکې دا کریچر ډېر زیات هوښیار وو نو دوی د یو بل مدد شروع کړي او د یو بل نه د هغه شي وباسل شروع کړي. که دوران ویلیم په خپله باندې راشي او د ګریټ وال نه په خپله باندې راودانګي چې کریچر ونیوي، خو چې دې څنګه لاندې راکوش وي نو بلا کریچر لا اوس هم ژوندي وي خو د دون د وجې ورته دی نه ښکاري. نو دغلته یو کریچر بې هوشه پروت وي نو ویلیم زر زر د هغه د خپې نه زنځیر تاو کړي چې دی پې بره وخیږي او دغه دوران څه کریچرز په ده باندې حمله شروع کړي. دغه دوران دغلته فیرو هم راشي او د ویلیم هیلپ کول شروع کړي او دې دواړه په یو ځای باندې بیا په کریچرز باندې حمله شروع کړي، خو چونکې دا کریچر ډېر زیات وو نو بره دا جینۍ بلیک پاوډر راوغواړي او د بلیک پاوډر په ذریعه باندې په دې کریچرز باندې حمله کول شروع کړي چې د هغې د وجې یو مضبوطه دماکه وشي او زیاتره کریچرز د هغې د وجې مړه شي او چې کوم پاتې شوي وي هغه د هغه ځای نه وتښتي. یو کریچر ونیسي او هغه ځان سره دننه یوسي او دا کریچر په یو مضبوطه پنجره کې بند کړي او دی بیا ټیسټ کوي چې واقعي د میګنیټ د آیډیا کار کوي او که نه. چې دی کله د میګنیټ د پنجرې خواله یوسي نو واقعي دا کریچر خاموشه شي، ډېر زیات خوشحاله شي او بیا په دې کریچر باندې غټه غټه څادره واچي او د ځان سره ویسي د باچا خواله چې هلته باچا ته وښودلی شي چې موږ یو کریچر ونیوه. دلته دا کس د باچا ته خپل ځان صفت کوي چې دا کریچر ما په یوازې ونیوه. نو یو مشر کس رامخکې شي او هغه د باچا ته ووایي چې دا ټول د میګنیټ کمال دی چې د هغې د وجې دا کس دلته ډېر زیات شرمنده شي او د ډېره سخته غوسه ورشي. دلته لین ته هم په دې دیوال کې یو غټ سورنګ میلاو شي چې کوم به کریچرز وو د جنګ په دیوال کې کنستلی وو او لین ته اندازه وشي چې دا کریچرز اوس چای نه د تلي دي او ښارونو ته داخل شوي دي. دلته پیرو او بیلن هغه بارود پټ کړي چې د هغې الزام په ویلیم باندې راشي او هغه ونیسلی شي او په قیدخانه کې واچولی شي. دلته لین د کریچر د ښار ته د دننه په تلو باندې ډېره زیاته پریشانه وه نو دې اندازه ولګوي چې دا کریچر چې کله ښار ته رسي نو په دې کې تقریبا 2 ورځې لګي. بیا دی د بارودو نه اسلحې تیارول شروع کړي چې د کومې په ذریعه به دی دا کریچر کنټرول کوي. دلته موږ ته به هیل کې هغه کس وښیي چې هغه د غوسې د لاسه د کریچر نه هغه میګنیټ لرې کړي چې د هغې د وجې هغه کریچر راپاڅېږي او په هغه باندې حمله وکړي او هغه ځان لرې وغورځوي او یکدم راني ته میسج ورکړي. چونکې ټول پوځ سره د ښار ته دننه روانه وه نو چې دې ته څنګه میسج میلاو شي نو دا ټول خپل پوځ د محل سیټ ته روان کړي. دلته لی دا پلان کړی چې د بارودو په ذریعه باندې موږ دا کوین مړه کوو، که چېرې کوین موږ مړه کړو نو د هغې د وجې کیدی شي دا ټول کریچرز مړه شي. بیا دې ټول د هوټ بلون په ذریعه باندې خپل ټول هتیار ځان سره واخلي او د ښار سیټ ته روان شي. دلته ویلیم هم بهر راوځي او د سولجرز ته ووایي چې زه ستاسو هیلپ کول غواړم او دې سره د محل سیټ ته روان شي. موږ ته پیرو وښودلی شي چې برلین هغه یو غر ته ولیږي او د هغه نه ټول بارود والي او د هغه ځای نه وتښتي. خو هغه وایي که نه بوره کام کا بوره نتیجه، نو هغه هم د شپې لوټېرې ونیوي او د هغه نه ټول سامان راوالي، خو هغې چې دا بارود وګوري نو هغه دا ونه پیژني او اور ته وغورځوي چې د هغې د وجې یو مضبوطه دماکه وشي او هغې هلته کې مړه شي. چونکې پاتې شوی نو هغه سولجر ونیوي او قیدي کړي. دلته کمانډر دی د محل ته راورسېږي او خپلو سولجرو سره په دې محل کې په دې کریچرز باندې حمله شروع کړي. بر وخت دغلته ویلیم هم راورسېږي او دی دغلته محل ته دننه لاړ شي. کله محل ته دننه راشي نو دی دا پلان کوي چې کوین به اوس دلته څنګه مړه کوو، خو چونکې ټول کریچرز د کوین حفاظت کوو او د هغې نه به ګیر چاپېره تاوېدل. دوران د محل ته هم دننه یو کریچرز راشي چې د میګنیټ په ذریعه باندې دی هغه کریچر راونیوي او په هغه باندې ډېر زیات بارود ولګوي او هغه له خوراک ورکړي چې کله هغه موړ شي نو هغه د هغه ځای نه اوځي او سیده لاړ شي د راني خواله. دا پلان چې کله دا کریچر د بارودو سره د راني خواله ورسېږي نو موږ په ده فایر وکړو او د راني به د بارودو سره والوځي. خو چې کله دې خپل پوزیشن ته ورسېږي او د هغه ځای نه پر کریچر حمله وکړي نو دې نشانه خطا شي چې د هغې د وجې د راني الرټ شي او خپل ټولو سپایانو ته اډر ورکړي چې د ټاور ته وروخیږئ. سات کې دا ټول کریچر د ټاور ته دننه راورسېږي خو دوی د یو پړي په مدد سره د ټاور نه ودانګي او د بر نه هغه میګنیټ د راني د منځ ته ورولي.
د هغې په مدد سره دغلته لاره وشي او دوی دا بارود په غشي باندې وړي. دا رانې د اور د مړ کولو کوشش کوي خو بیا ډېر زیات ټایم تیر شوی وي او دغلته یو مضبوط بلاست وشي چې د هغې د وجې دا رانې مړه شي. په کېدو سره دا ټول کریچر فریز شي او دا ټول راپرېوځي او هغې خو مړه شي. ختمېدو نه بعد ویلیم واپس د دیوال خواله راشي. ویلیم چونکې د جرنل لی ډېر زیات مدد کړی و نو هغه دې ته بارود اوپر کړي خو هغه دې د بارود اوپر اکسپټ نه کړي او دې ته ووایي چې ما ته خپل ملګری راکړه او دی ځان سره خپل ملګری کړي او د هغه ځای نه لاړ شي. نو ګایز دا وه د ګریټ وال مووي. که ویډیو هم خوښ شوي وي نو دا ویډیو درسه لایک کړئ او دا چینل درسه سبسکرایب کړئ. شکریه والسلام.